Shapoor is the hero. دا ډېر خوږ وخت و. شپې به مې ټولې خپې خوږېدې. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغوی د افغان ملت په زړونو کې ځای لري او د هغوی تاریخي کارنامو او ستړیاو زحمتونو هغه څه رامنځته کړل چې نن یې په نړیوال سټیج موږ وینو او هغه د کرکټ دنیا ده. له دغه نسل څخه یو هم شاپور ځدران دی، هغه نوم چې د افغانستان کرکټ ته ښکلا ورکړه او د افغانستان کرکټ ته جذبه او زړورتیا ورکړه او د بریا فرصتونه برابر کړل. کله به چې په سکرین راښکاره شو د منډه او د بالینګ سټایل دا یوازې افغانانو لپاره په زړه پورې نه و، بلکې د کرکټ د نړۍ مینوالو ته هم خاص او ځانګړی شخص و. چمنوزیری کې چې موږ دا کوم د کرکټ کاو تاسو به خیال کړی تیږي وي دومره ما سټارټ هم ډېر و دا اوږد و بیا مې سټارټ راواخیستې شپې به مې ټولې خپې خوږېدې. Shapoor is the hero for Afghanistan. لستونی وباسي ګډېږئ او د غریبانو خدي کله کله وینا. دا ډېر خوږ وخت و. مونږ دومره وخت خپل فامیل سره تېر نه کړ لکه مونږ چې خپلو کې تېر کړی دی. مونږ د یو بل په درد په خوشحالۍ په هر څه ښه سره پوهېدو. زمونږ ورور دوست شاپور ځدران ته الله پاک روغ صحت ورکړي او انشاءالله الله نه امیدوار یو چې شاپور ځدران به بیرته زر تر زره صحت یاب شي. نو شاپور ځدران په کرکټ ته ډېر زیات خدمات دي. الله تعالی نه دعا غواړو او ټولو مینوالو نه هم دغسې هیله کوو چې شاپور ځدران ته دعا وکړي او انشاءالله شاپور ځدران به ډېر زر انشاءالله مونږ تاسو په منځ کې روغ صحت خاوند دي. د وطن د نوم د روښانه کولو لپاره یې هیڅکله دا ونه ویل چې زه ستړی یم او یا زه لوبه نشم کولی. خپل مې زوبله سوه وایي ته به ریپورټ راوړې زه یې راوغوښتم ډاکټر ورته کېنولم وایي دا خپل یې ته به څلورو میاشتو کې دا واک کوې که نه وایي ما یا خدای خیر کړي وایي د دې نه به شپږ میاشتې پس به لږ بالینګ کوې ما ویل خدای خیر کړي. دا ریپورټ مې راواخیسته د ډسبین خوا ته لاړم داسې مې وشکوه دا مې کېوه شازیم به یې چیغه کړې دا رشته وشکه نه ما نه یې غواړې دورته مې خدای دې خیر کړي. د افغانستان د بریا لپاره خپل دردونه پټ کړل او سیالي وکړه. Oh, now they hit the stumps. Misses the stumps. Fielder, batsman. د مبارزې زحمت، تلاش او د یووالي او مینې یوه ښکاره نمونه وه. He's picked him up leg side. Those are the winning runs. Shapoor is the hero. دا زحمتونه او تلاشونه د افغانانو نه هېرېږي. زموږ ټیم تیر سو دا اوس ځوانانو ټیم دا ځوانان چې کوم دا لوبه کوي زبردسته لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې شاپور ځدران یې هند ته د درملنې لپاره لیږلی دی. سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه تاسې پوهیږئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د شاپور ځدران دپاره د هندوستان نه د ویزې غوښتنه کړې وه. بیا له نیکه مرغه 2 ورځې وړاندې هغه ویزا راغله او پرون زموږ د معلوماتو په اساس باندې پرون شاپور ځدران هند ته روان شو تر څو هلته خپله تداوي وکړي. د ده د ناروغۍ خبر نه یوازې لوی افغانستان خفه کړ بلکې د کرکټ په هر ګوټ کې د شاپور ځدران په یاد او خاطرو لیکنې وشوې، تبصرې وشوې. د افغانستان لپاره دغه اتل ډېر څه کړي دي. راځئ همدا یو وخت یې موږ ورسره اوږه په اوږه ودرېږو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې د دې علاج کېږي نو موږ ورسره اوږه په اوږه ودرېږو، هغه ځای ته یې ورسوو. دغه دنګ ځوان د افغانستان
دا د خدای پاک زموږ او ستاسې نه اخلي روغه څټه دی الله ورکړي یقینا شاپور د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر څه کړي دي په دې هیله چې شاپور ځدران ژر صحتمند شي او بیرته خپل ګران وطن افغانستان ته راستون شي.